ابن سینا په نامه باندې په دنیا کې یو مولا تیر شوی دی. ابن سینا پر دا پوهنتونانو او اسکولو باندې ګوري د ابن سینا نوم خلک ډیر زموږ د عقایدو مشهور کتاب شرح العقاید دا هغه شرح نبراس کې دوه ځای لیکلي دي چې یو عالم وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ولیدی. پوښتنه مې ځینې وکړل مال ابن سینا څنګه سړی دی؟ وایي خلک هم پوهېږي زموږ په دغه ملک کې چې دغه کافران اوسېدل د امریکایان رب دې د مځکې د بخښ نسبت کې الله دې هغه ابدي جوړه خوردی او هغه شهیدان چې د دې په مرمۍ شهیدان شوي دي الله دې په جنت کې هغه حالات درجه ورکړي. دغه امریکایانو خدای مني د خدای له وجود نه من کېږي. دا اوس چې د امریکایانو نوې باچا رالی یو څو ورځې کېږي درې څلور ورځې دا ټرمپ په نامه باندې دغه په اوس په خپل خبرو کې وایي زه خدای کامیاب کړم الله کامیاب کړم. ګور خدای مني ولې کافر موږ سوایو ولې وجنو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله زموږ د الله تعالی بلا کې په مابین کې وایسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم که یو سړی زر کاله وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله نسې مسلمان کېدلی چې در څو پورې دغه جز سره ونه وایي چې محمد رسول الله. دغه آیت مبارک چې انتشاته لیکل دي پردا باندې رسول الله علم نشرح ورفعنا لك ذکرک. د دې ترجمه دا ده الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قران کې وایي ستا نوم مې در لوړ کړی دی دومره قدر لوړ شوی دی چې چیرې د خدای نوم یادېږي راته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یادېږي. مؤذن چې په اذان کې اذان شروع کړي څه وایي الله اکبر الله اکبر کلمه د شهادت وایي اشهد ان لا اله الا الله ورسره متصل وایي اشهد ان محمد رسول الله. کله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوم نه کیاد اذان نه دی اذان. خطیب چې پر خطبه باندې یاد ولاړ شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یادي. لمنځ کوونکی چې په لمانځه کې ودرېږي په الله مسوجه له مبارک وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یادي. الله جل جلاله نوم یې درلوړ کی چې چیرې زمانم دی ته دستانه مې ځکه پر عرش الله جل جلاله باندې دا کلمه لیکلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو ګوري موږ د خدای جل جلاله وحدانیت خدایي د الله ټول صفات قبول دي خدغه صفات الله تعالی بلا کیف چې موږ قبلوو موږ چې په مسلمانان کېږو وایستبه مفکشي په مابین کې چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوي استم نه د غسد الله تعالی په صفات او په قبولیت د خدای په نامه باندې تنه مسلمان کېدل. دا د دنیا د اسباب ده الله جل وعلا چې ځان رسې دا وایسته په مابین کې ده. بعض خلک وایي وایسته نه غواړي ډایرکټ له خدای سره وصل سره ډایرکټ نه وصل کېدلی. علما ناس دي ابن سینا په نامه باندې په دنیا کې یو مولا تیر شوی دی. ابن سینا پر دا پوهنتونانو او اسکولو باندې ګوري د ابن سینا نوم خلک ډیر زموږ د عقایدو مشهور کتاب شرح العقاید دا هغه شرح نبراس کې دوه ځای لیکلي دي چې یو عالم وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ولیدی. پوښتنه مې ځینې وکړل مال ابن سینا څنګه سړی دی؟ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ډیر د علم غر و دریاب خو خدای جل جلاله یې غوښتي چې په مابین کې وایسته نه غوښتل الله تعالی ګمراه کړي پر کفر باندې ولاړ جوړه. په یو ورځ قرآن یاد کړی دی ابن سینا په یو ورځ سهار شروع کې ماشان ته قرآن یاد دغه څه دی. لكن خود رسول الله صلی الله علیه وسلم وایسته په مابین کې نه طلبول چې د الله د حبیب علیه السلام وایسته نوی خدای ته نه رسیدلی جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت برسي. او دا رقم اوس خبرې تر اعظم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ته چې ما او تا ځان رسو داغه د مبارکو اصحابانو داغه د مبارکو اهل بیت پر لار باندې بزانه که یو سړی وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین منم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان رسوم خو په مابین کې زما او د نبی علیه السلام وایستن نه منم دا هم رسول الله ته ځان نسي رسولی. ولی ته چې د قرآن وایه ده چې موږ تاسو پر ایمان دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړي اوس دا خو تاسو نبی علیه السلام نه دی درښولی په خوله باندې چې دغه ووایه دغه ووایه زما او ستا او د رسول الله په مابین کې دلته وایستې ستا د احادیث مبارکان چې وایو که اصحاب مبارکان نه وایي مبارک صحابان نه وایي صحابه کرام نه وایي نو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته چاره رسول. که یو سړی وایي چې زه حضرت ابوبکر صدیق تنهو نه منم زه حضرت عمر فاروق تنهو نه منم او رسول الله صلی الله علیه وسلم الاشباه والنظائر زموږ د مذهب مشهور کتاب د علامه ابن مجیم لیکلی دی سړی کافر دی مسلمان نه دی. وای که څوک د ابوبکر صدیق تنهو د خلافت یا د عمر فاروق تنهو د خلافت منکر شو دا سړی کافر دی.
ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ځان رسېد دلته به اصحابان منې دلته به وایسته د صحابه مبارکانو منې دلته به ابوبکر صدیق بن هو عمر فاروق بن هو عثمان بن نورین علي المرتضى رضي الله عنهم اجمعین منې که نه منې نشي رسېدلی